الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم د اعمالو یعنی د نیکو عملونو د کولو نه پس د هغې طریقې کار ښودلی دی. د انسان نه په اعتبار د انسان سره او د بشریت سره دوه قسمه عملونه صادریږي. یو هغه اعمال چې الله پې خفه کېږي، الله دې ته مونږ په امان کې وساتي. دې ته مونږ په خپل اصطلاح کې اعمال السیئه ویو، ناکاره اعمال. سوا خبره ده که دا ناکاره عمل حرام وي، یا سوا خبره ده که دا ناکاره عمل مکروه وي، یا سوا خبره ده که دا ناکاره عمل مکروه تنزیهی وي، یا سوا خبره راغلی ده که دا بدعت وي یا خلاف السنت کار راغلی. خو چې د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم د قواعد او د شرائع او د اقوال او د فرامین مقابله کې نه راشي، یا هغوی څه ویلي وي او هغه ته مات کوي، یا نهي شوي وي او هغه ته ماته کوي، نو دې ته مونږ په خپله اصطلاح کې اعمال السیئه یعنی بد عمل وي. بد عمل چې سړی وکړي نو زمونږ رائے دا ده دې بد عمل سره سړی کافر کېږي نه. بد عمل سره سړی کافر کېږي نه. یو ډله تېره شوې ده او بس دا به ورته ووایم چې بس د بېوقوفو نیکانو ډله تېره شوې ده. عقیده هم غلطه وه، بزرګانو خو بېوقوفو. هغوی به وی چې چا بد عمل وکړو نو دا سړی کافر کېږي. دې ته مونږ په خپل اصطلاح کې خوارج وي. وایي چې چا بد عمل وکړو، د بد عمل د وجې نه سړی بالکل کافر شو. دلیل یې ډېر ښایسته دی. زما دلیل خوښ دی، فتوا پې نه ورکوم ګورې ښه، خو دلیل مې خوښ دی. دلیل یې دا دلیل دی چې وي ته بد عمل کې دا کېدای شي ما چېرته یو جمعه کې ویلي مو، نو چې ته بد عمل کې نو دا ته الله مالک منې او نه منې، الله بادشاه منې، قادر منې، زورور منې، طاقتور منې، او بیا هم د هغه مخالفت کې، نو دا داسې شو چې ته بد عمل کې نو د الله د خالقیت او د الله د الوهیت ته نه منې. نو چې نه منې نو بد عمل کې مونږ یې جواب کوو نه مونږ یې منو، خو ذهول وشي. څه وشي؟ ذهول. ذهول په عربی کې دې ته ویل کېږي پرده غوندې راشي. په انسان باندې کله ناکله د شهواتو پرده راشي، په انسان باندې کله ناکله د نورو اشیاء پرده راشي. د دغه نورو اشیاء د پردې د وجې نه کله ناکله د انسان ذهن د الله نه داسې اخوا شي، نو دې د ګناه کار وکړي. او زمونږ رائے دا ده چې انسان ګناه کوي، نو زرین خان ګناه ډېر لوی ناکاره شی راغلی دی. الله پې خفه کېږي، رسول صلی الله علیه وسلم پې خفه کېږي. د الله د عذاب د لاندې انسان راځي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعاګانې بندېږي، د حضور صلی الله علیه وسلم شفاعت کله ناکله د انسان نه خطا کېږي د ګناه د وجې نه. رزق کې کمی راځي، مخ بدرنګه کېږي، زړه بدرنګه کېږي، جسم بدرنګه کېږي، اسقابین بدنزي خفه کېږي، ما کلام کې به اثر نه وي راغلی. دا ټول اشیا چې نه راجمع کې دا د ګناه کار راغلی دی. دنیا هم خرابه او آخرت هم خراب. نو چې دنیا هم خراب شي او آخرت هم خراب شي، نو اولنی شي انسان باندې دا دی چې دی کله ګناه کوي که نه، نو د ګناه نه سیده پس فوراً توبه د واجباتو نه ده. باچا صاحب دا به نه وایي چې یاره داسې چل کوو چې بس داسې یو هفته پس په توبه وباسو. تاسو ټول داسې وایي یاره جی اوس خو لا خیر د ځواني ده، زما دا خوله به کې بیا بل شان چریږي، خیر د خفه کېږي به نه. اوس خو ځواني ده، خو چې کله دا چینجې مې مړ شي او کله مې دا شهوات ختم شي او بوډا شم، نو بیا به خیر د توبه وباسم. ټول تاسو داسې وایې که نه. دا مقبرې او دا مقبرې او دا قبرونه د داسې خلکو نه ډک پراته دي چې د هغې نیت دا راغلی و چې یاره نن به یې وکړو سبا به توبه وباسو. خفه کېږئ زما په دې مه ګوره.
دا ټولې مقبرې د دې نه ډکې دي. دا څه چې په قبرونو کې پراته دي که نه، دې کې د نیمو نه زیات خلک داسې خلک دي چې نیت یو چې توبه وباسم، خو لو غونتې خیر دی دا زړه سړوم را سړوم. توبه وباسم خو ځواني ده، توبه وباسم خو مري ته ځم، توبه وباسم خو لږه ګناه کوم، خیر دی الله غفور رحیم ذات دی، توبه به وباسم خو لږ ساعت پس به وباسم. حال دا دی هغه لږ ساعت پس والا بیا مهلت ورنه کي. ډېر خلک داسې دي چې د توبې نیت یې وي چې توبه وباسم. تاسو ټول داسې یې سره ده ما چې نیت هم دا دی چې توبه وباسو. بېګاله به تهجد شروع کوو بابو صاحب ښه انشاءالله، اشراق پم شروع کوو، بس مونږ به چېرته نه قضا کوو، پردو ښځو ته به نه ګورو. هلکان چې د هلکانو توبه د ټولو نه غټه دا ده چې تاسو پردو جینکو ته ونه ګورئ. د هلکان وایي بس پردو جینکو ته به سبا نه ګورو. دا ټول وایي یاره بس چې دا رمضان راشي د زړه د خلاصه به توبه وباسو. خو جنجال دا دی چې بس کله هغه وخت راشي د انسان زړه بیا هغه یا توبه هم کي او کله نا کله توبه ماته کي. نیم خو پکې داسې ناست دی ګورې، ښه خفه کېږئ مه ګورې. توبه وکړي یا الله پاکه بس توبه مې ده، یا الله پاکه به دنن نفس به نه کوم، یا الله پاکه که ما ګمانې خدای غرق برق کړي، یا الله که ما ګمانې دا قرآن تباه برباد کړي. ټول داسې یې ځکه دا په انسانانو تېرېږي. او چې کله بیا وخت د جنجال راشي نو بیا انسان هغه توبه کله نا کله د خپلو شهواتو د وجې نه ماته کړي. اگر چې امامان وي علما وي چې انسان توبه ماته کړي نو کو دې د ورځې اتیا توبې کوي او اتیا ځله بیا ماتوي او اتیا ځله بیا کوي، بیا هم الله تعالی قبلوي. خو نیت پرې دا نه وي چې توبه به ماتومه. ګورې دا یاد ساتئ ښه، لکه ته چې د ګناه نه توبه وباسې که نه، نو د ګناه نه د توبې په وخت کې به دا نیت نه وي چې اوس خو توبه وباسمه، خو دا توبه به زه بیا 2 میاشتې پس ماتوم. نه، دا قیسې به نه کوې، ته به یې د زړه نه وباسې. اوس کو چېرته ماته شوه ده نه بیا وباسه، که بیا ماته شوه بیا وباسه، که بیا ماته شوه بیا وباسه، که بیا ماته شوه بیا وباسه. که ورځ کې د اتیا ځله ماته کړه یو اتیایم باندې وباسه، بیا به الله تعالی تا انشاءالله د ګناه نه بچ کوي او بخي به دې انشاءالله. زمونږ رایې دا ده چې توبه د واجباتو نه د بد عمل سره سړی کافر کیږي نه، خو د خوارجو رایې دا ده چې د بد عمل سره سړی هر قسم بد عملو کې نو کافر کیږي. یو بله ډله راپاسې د هغې ته به معتزله وي یاره کافر کیږي نه، خو مسلمان هم نه دی، دې ته منزله بین المنزلتین وي، کافر نه دی خو مسلمان هم نه دی. نو موږ وایو چې نه کافر دی نه مسلمان دی، نو څه شی دی؟ نو زرین خانه نوم یې وله کېښوده، عاقلان خلک وو، تهذیبیاته خلک وو، د علیګړ فارغ راغلي وو، ده ونه وایي چې رښتیا د علیګړ فارغ وو، فارغین یې علیګړ وو، هغوی ولې نوم کېښوده چې بس نه کافر دی نه مسلمان دی. هلکه د ظالم بچیه نه دی کافر کو نه دی مسلمان که نه دی تور کو نه دی سپین کو، نو یا تور کو یا سپین کو یا مسلمان کو یا کافر کا. دا معتدله راغلی دا خلک هم ناکاره خلک راغلي، دا زمونږ نه دي خوښ. باچا صاحب دا عقل اوچتوي په نص باندې، دا عقل اوچتوي د قرآن او د حدیثو په آیاتونو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کلام باندې. نو زمونږ رایې دا ده چې توبه چې ګناه سړی وکړي که نه، نو د ګناه د وجې نه په انسان باندې توبه د واجباتو نه راغلي. الله یې بخي، الله تعالی واړه بخي او الله تعالی غټ ګناهونه بخي. یو نقطه درته وایم، الله تعالی واړه ګناهونه بغیر د توبې نه بخي، او داسې اعمال دي چې هغه کوي نو دا واړه ګناهونه الله بخي. ښه چاردام چې کوي نو د چاردام د وجې نه الله تعالی واړه ګناهونه د انسان نه ختموي. موز چې وکړي د جمعې موز چې کله وکړي نو د جمعې د موز د وجې نه الله تعالی واړه ګناهونه ختموي. حج چې سړی وکړي نو په یو قول کې واړه ګناهونه او په یو قول کې غټ ګناهونه دا الله تعالی د انسان ختموي. استغفار چې په ژبه باندې وي، د ژبې د استغفار نه دي، دې سره الله تعالی واړه ګناهونه ختموي. غټ ګناهونه چې مونږ ورته په اصطلاح کې کبائر وي، دا بغیر د توبې نه ختمېږي. د دې لپاره توبه ضروري راغلې ده. خو که یو انسان توبه ونه ویستله او مړ شو
نو آیا دا به الله تعالی د دا ګناه بخي؟ نو بیا موږ سره معتزله او خوارج جګړه کوي نه نه بخي. چا چې توبه ونه ویستله او مړ شو بس اکاونټ یې بند شو، ستا خبره اکاونټ یې بند شو. نو چې اکاونټ یې بند شو نو چې کله دی توبه ونه ویستله او مړ شو نو معتزله یوه ډله ده او خوارج یو ډله هغه وایي الله به یې خامخا عذاب وله ورکوي. الله باندې دا واجب ده چې دله به عذاب ورکوي چې دی به خامخا معذب کوي. زمونږ دا رایه نه ده دې کې نقصان راغلی دی. ګورې پوهېږې که نه دا خو نیم امت ته توبې نه غیر مري بلکې نیم کم وي. د توبې نه غیر ډېر خلک مري. نو پرېږدی د الله تعالی رحمت ته یې پرېږدی. که الله تعالی وله عذاب ورکوي نو د الله خپله خوښه راغلې ده، او که الله وله عذاب نه ورکوي الله یې معاف کوي سره د دې نه چې توبې نه دی ایستلې او بیا هم الله معاف کوي نو دا هم د الله خپله خوښه راغلې ده. ګورې ښه دا ته بغیر د توبې نه هم کله ناکله الله انسان معاف کوي. خو تاسو به په دې غره کې او په دې دغه کې شک کې یا په غره کې یا په دې ژوند کې پرونه ځئ یا په دې شیطانیت کې پرونه دی چې موږ به بغیر د توبې نه الله تعالی معاف کوي. عادت ته الله دا دی، طریقه ده الله دا ده چې توبه چا نه ایستلې نو هغه الله تعالی عذاب ورکوي. دا مې درته ګناه د کارونو بیان وکړو. د ثواب کارونه چې کوم راغلي دا دوه قسمه. یو د ثواب د کار سره د مولیانو تعلق دی. دا نیک عمل ثواب کار هم وایه نیک عمل چې راغلي دا دوه قسمه. یو ورسره د مولا تعلق دی او یو ورسره د الله تعلق دی. یو ورسره د چارې د مولا او یو ورسره د چارې د الله. د مولا ورسره څه تعلق دی د نیک عمل سره؟ د مولا نه مراد مې مولا نه دی، مولا د خپل کار کوي. د مولا نه مې مراد شریعت دی. خو چونکې شریعت موږ ته مولا ښیي نو موږ ته تعبیر په څه سره کوو؟ په مولا سره کوو. یو هغه شی چې د نیک عمل سره تعلق دی د شریعت دی. د شریعت نه مراد څه دی؟ مولا صاحب الکه دا صحیح دی دا نه صحیح دی دا جائز دی دا ناجائز دی دا اوشو دا اونشو. نو ما پرې خبرو پیږي دا صحیح دی دا نه صحیح دی دا جائز دی دا ناجائز دی دا اوشو دا اونشو. لکه مثال لره درکو یو سړی را پاسې چاردام یو کو موسکی خو مخې ونه وینځو نو چې مخې ونه وینځو نو مولا به درته وایي چې دا مونځ دې نه کېږي. ولې دې نه کېږي؟ چاردام دې نه دی شوی. په دې خو پوهېږې وړه خبره ده، سودونه د منطق ضرورت پکې نشته. هلکه ګورې چې مونځ چاردام دې وکړو خپې دې ونه وینځلې یا چاردام دې وکړو لاس دې ونه وینځل یا چاردام دې وکړو مسه دې ونه کړه او مونځ پکې نو دا مونځ دې نه کېږي. دا مونځ دې اون شو، دا مونځ دې صحیح نه دی. د الفاظو ته سوچ کوئ ښه. نو چې دا مونځ دې نه کېږي دا مونځ دې صحیح نه دی دا مونځ دې اون شو دا کار یې مولا استه. دا کار د چا دی؟ د مولا دی. خدا زما په خیال د مولا په کور کې چېرته کتاب جوړ شوی دی او مولا چېرته د ځان نه ایستلی دی نه که نه. دا کار د شریعت دی. مولا صاحب خو صرف معبر دی. د پاکستان قانون دی وکیلان یې موږ ته صرف وایي هلکه وي دا د پاکستان دا د عدالت قانون دی. هلکه وي دا د عدالت قانون چې دی نو زه چې لاړ شو چېرته ډېراور صاحب له چې هغه راته د عدالت ته قانون تشریح وکړي که نه. ما په خبرو پوهېږې چې تاسو چېرته مقدمې ته ځئ او درته عدالت وي چې ځان سره وکیل راولئ نو چې وکیل بوځئ نو د ګاډو اډې ته به لاړ شئ نو د ګاډو د اډه کې به د پلین کوټ ډېراور ځان سره د غوږ نه ونیسي چې راځه ما ته جج صاحب ویلي دي چې وکیل راوله ته زما لپاره وکالت وکړه. به ته وي کور دې روان نه شه زه وکیل نه یم، زه په وکالت باندې نه پوهېږم. وکالت باندې زه څه پوهېږم؟ ورشه ځان له چېرته قچنو ته لاړ شه وکیل ونیسه. ته به ورته وایې نه تم خو وکیل راغلی هغه به وایي نه زه وکیل نه یم. نو ګوره د عدالت ته قانون تپوس په ته نه چا نه کوې د وکیل نه به کوې. دا نه د ډېراور نه کولی شي او نه د کلینډر نه کولی شي او نه د مولا نه کولی شي او نه د زمیندار نه کولی شي او نه د انجینیر نه کولی شي او نه د ډاکټر نه کولی شي. ګورې ښه عدالت چې ته وایي چې لکه ورشه وکیل راوله او ته دلته لاړ شي زموږ یو ملګری دی شاه زمین ډاکټر ورته وایي چې ډاکټر صاحب راځه ما ته عدالت ویلي دي چې وکیل راوله ته به نن ماله وکالت کې. نو هغه به درته وایي یاره ته خو اوس ماله رالې خو داسې چل وکړه
چې ماښام لاړ شي یونس ډاکټر له چې هغه د لږ دا پیچ د دماغو سم راسم کې خراب شوی دی ځکه منټل شوی چې ته ما پسې راغلې ما پسې مه راځه اول یونس ته لاړ شه نو چې یونس ته ټیک کړي نو بیا به ځان له وکیل به وځګورې هر څوک په دې باندې پوهېږي نو موږ چې ملا له ورځو ملا موږ ته وایي وشو او ونه شو او کېږي او نه کېږي او جایز دی او نه دی جایزه نو دا وشو او نه وشو خوله د ملا ده خو شریعت د الله دی دا جائز دی او ناجائز دی خوله د ملا ده خو شریعت د الله دی دا صحیح دی او نا صحیح دی دا خوله د الله ده خو حکم دا خوله د ملا ده خو حکم د الله دی نو چې حکم د الله دی نو یو به موږ سره د دنیا د کار تعلق راغلی چې جائز دی ناجائز دی دا جائز دی ناجائز دا د دنیا کاری وری ها روزه دی او شو روزه دی ونه شو شوفه دی شوی دا شوفه ده نه ده شوی چاردان دی شوی دی او چاردان دی نه دی شوی دا ځان سره یاد ساته دې ته موږ په خپل اصطلاح کې صحت او فساد ویو څه ورته ویو صحت او فساد یا صحیح شو یا صحیح نه شو اوس کو چېرته یو شی صحیح شي نو بیا به وروستو الله تعالی په درې باندې درې انعامات درکوي دا درې انعامات د آخرت سره تعلق ساتي د چا سره د آخرت د آخرت ته تعلق ته موږ په خپل اصطلاح کې قبول ویو یا الله زموږ د عمل قبول کړي یا الله زموږ د عمل قبول کړي موږ دا وایو کنه نو زموږ د دې دوا څه مطلب چې یا الله زموږ د عمل قبول کړي مقصد زموږ دا دی چې یا الله پاکه تا ویلو مخ وینځه ما مخ وینځه تا ویلو خپې وینځه ما چاردام وکړو ودرېدم مول مې شروع کړی دی د مولا په قانون کې منتظمه وینا داره چې او شوی دی او جایز دی خو یا الله پاکه مولا خو راته وایي چې وشو خو چې اوس ته مو قبول کې په خپل دربار کې کړ مولا خو صاحب خو راته وایي چې او جایز دی او چې یا الله پاکه ته ماله په دې باندې خیر او برکت راکړي نو درې څیزونه تاسو له الله په نیک عمل درکوي یو دا دی چې الله تعالی د نیک عمل د وجې نه ثواب درکوي دویم دا دی چې الله تعالی د نیک عمل د وجې نه چې کوم د نه کولو عذاب دی هغه د الله د هغې نه دی الله ساتي یعنی چې کوم د نه کولو عذاب دی د هغه عذاب نه دی الله تعالی ساتي او بل دا دی خیرونه او برکتونه دی الله تعالی دا ای الله صاحب پاسه وه زموږ د حال والا کسان چې کومو د کېږي هغه زه شاته ترانسفر کوم اوس پر ترانسفر شوی وري شاته ښه حال کې به چېرته بې مینې سړی نه کښېنی ګورې د دې حال والا کسان به څه نه وي چې چا بیګا خوب نه کړي هغه به شاته کښېنی ګورې ښه دې کې به همیشه عاشقان کښېنی چې هغه به خپل پیر صاحب ته داسې ګوري اوس کو ته لاړې بس مراقبه کې اسمان ته ورسېدې پنځم اسمان ته نو بس هغه به وروستو مراقبه کوو هغې کې به انشاءالله پنځم اسمان ته ورسېږي ګورې ښه یو زه بوډا سړی نه پرېږدم دلته چې دا ډېر بوډا وي او چې څنګه زه تقریر شروع کوم نو دې په مراقبه کې خانګو کې سر ورکړي نو بیا زه تقریر نه شم کولی تاسو خلکان یې چې تاسو هلکان خانګو کې سر ورکوئ بیا به سیده هغه ځای کې کښېنئ ګورې ښه نن مې درته څو نه وي بیا به هم په سټ کې وخمه ګورې ښه خبره مې به هر حال تاسو ته یو د آخرت شی راغلی هغه څه شي قبول یا الله زموږ د عمل قبول کړي نو موږ د اعمال وکړو په دې غټ اختر کې د اعمال وکړو نو مولا خو راته وایي چې جایز دی او جایز نه دی او مولا راته دا وایي چې په دې غوا دې کېږي او په دې غوا دې نه کېږي خو چې دا اعمال د الله په دربار کې قبول شي دا به د الله د طرفه عظیم الشان احسان په مونږ راغلی ګور او دا یاد ساته دا قبلېدل صرف کار د الله تعالی راغلی دی آیا دې کې د نورو اشیاو داسې ضرورت شته او اوس کو چېرته عمل دې قبول وشي که نه اخلاص دې کم وي نو دا په کومه درجه کې قبول شي او چې عمل دې قبول وشي او اخلاص دې لږ ښي نو هغه په ښه درجه کې مونږ چې چېرته لاړ شو که نه تاسو مونږ خو د دې خلکو ډېر میلمانه کېږو کله نا کله دا ډوډۍ مونږ ته د خلکو داسې ښودلي که نه که د هغه ځای نه د دې ځای پورې دا لس او شل خوراکونه وي خو خفه کېږئ من نور پکې کم وي نور پکې ځکه کم وي چې هغه سړي دکاوه کړې وي دکاوه پېژنئ که نه دکاوه ریا ته وي ریې کړې وي بل ورځم یو ځای کې ډوډۍ خوړله ما په خیال ساده ډوډۍ وی خدای خبر چې دا کم دی اوس مې ذهن نه وته ساده ډوډۍ وه شملې پخ کړې وې شملې وې ورسره او پیاز ورسره او ټماټر ورسره او بینګلې وې ورسره خو د اخلاص نه ډکې وې
نو چې زه په اخلاص باندې پیږم او خوراک راله خوند راکوي او ته په اخلاص باندې پیږې چې اوس ته فضل محمد چېرته لاړ شي یو سړی درته ګډ کېږي ګډه خو چې رویړي نو دا ډوډۍ درته دې مخ ته راولي او ته وایي شابه ډکېږه که نه خوره نو وایې که نه او دی خورې وایې که نه که نه ډوډۍ دې راته راوویشته مېلمه دې ما ګډ دې لال کړی دی خو د نه سړي زویه کار دې ته نه سړیتوب راغلی دی او دې راته ووایي چې شابه لا ډکم شه نو چې راته ویل ډک شه نو که ته ما پر کنټینل ټمبوزه که څه وایي ورته او هغه زموږ طالبان یو ځل به وتللي وو پیسې ته نه څه بل و نه څه بل څه و ټول نو په دې دغه کې درې ځله پکې طالبانو ډوډۍ خوړلې وه ته راته وبه شیراز ته بوتلی و طالبان فضل محمد که ورنې که نه نو ته به وایې چې جنت ته رالمه صرف خوري پکې نه وي او د هغې مونږ خلاف یو د دې دنیاوي خورو خلاف یو ګینې دا به هم راته تاو کړی وې ګورې ښه او نور د الله ټول نعمتونه پکې وي زموږ طالبانو به یو ځل ډوډۍ خوړل بیا به چارهدام وکړو تو راته وشو مونځ به وکړو بیا به پرې واپس ورغلل د هغې دا کار دی چې ویستل پکې نه وي د مړښته ده تاسو که لاړئ که نه ځان بغیر کې په خوراکونو تاسو دواړه پهلوانه نو مقصد مې دا دی چې شیراز ته دې بوځي خو چې تندی درته راتریو کړي نو خوند به دلی درکړي نه او چې په خپله پوزي باندې دې کښېني یو پیاز ټماټر موږ یو ځای کې وخوړل او د شملې مو خوړې خو کار د اخلاص راغلی و تندي یې راته سلام علیکه کو یو د خولې سلام علیکه یو د تندي سلام علیکه نو تندي یې سلامونه کول نه ګوره دغه شان په دې عمل کې چې څونه الله ته اخلاص زیات دی نو ستا د عمل د کم وي خو د الله دربار کې بس ثواب ډېر زیات راغلی ستا د عمل د کم وي خو اخلاص دې زیات وي مینه دې پکې زیاته وي اخلاص دې پکې نه زیات وي محبت دې پکې نه زیات وي او په پښتو کې ماله دا یو لفظ ډېر زیات خوند راکوي او خاص کر د زنانو د خولې نه خوند راکوي زار شمه قربانه موږ د دا مولیان او دا مریدان څه وایي قربان او زنانه چې د خپله زنانه وایي خپله خاص نه چې چا سره لګیا یې پیره پوهېږې ته په دې قصو نه پوهېږې او که نه ګورې ګیره دې سپینه ده ګورې جنجالونه راته جوړ نه کړې ګورې ښه دا لکان چې لګیا 3 ګنټې که نه هغه سړی وي نه ظالم وي راته ببره ګیرې نیولې وي ته پرې نه پوهېږې په دې کات هغه ورته وایي چې زار او چې دی واوري زاره بس وایي لاړم بس اسمان ته کور دی روان نشه مردار مخیه د خپلې ښځې د حلالې ښځې د خورو د مورو د لور زار دغه راته وایم اکبري ښه د یارانو زار درته نه وایم اکبري چې ته د یارانو زار ته لاړ شې نو زما دا لفظ د زار او زما دا لفظ د قربان ډېر خوښ دی دا زنانه مور خور لور ښځه چې سړي ته وایي قربان یا مرید چې وایي قربان نو چې ته الله ته په زار او په قربان باندې دا عمل وړاندې کړي که نو الله به بیا انشاءالله په ډېر رحمت او خیر او برکت سره انشاءالله قبلوي ګورې مقصد زما د دې څه شی دی 2 څیزونه به ځان سره ساتئ ښه یو خو دا دی چې دا نیک عمل وکړې نو لږ به یېرېږې هم ګورې برید په نه تاوخې زموږ د خلکو دا کاري چې زیاده ټول خلک داسې نه مونږ هم داسې خدای کو چې 100 کله ته درود وي او د 100 کله ته درود په ځای باندې 200 وکړو نو بیا ګورو چې څنګه چل دی څوک د اسمان د طرفه را روان دی او را روان دی باچا صاحب که 200 وکړه ته درود وایي که نه 400 وکړه نو په هغه شپه دی وایي چې یاره زه به خامخا خوبینم او حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی صاحب به ماله راځي او وایي به چې دا پټکې د قادریت مې ستا په سر مبارک باندې ښودلی دی دا د انسان فطرت دی چې د نیک عمل د وجې نه دی وروسته دا سوچ کوي چې الله پاک په انشاءالله خیر راکړي او خیر دې راکړي الله تعالی دا خو د الله لوی نعمت دا د الله ډېر لوی خیر دی نو یو به دا د نیک عمل نه پس دا سوچ کوي چې الله راله خیر راکړي او عمل الله تعالی قبول کړي او بیا د خرابو خلکو کار دی اگر چې د لوی خلکو نه هم دا نقل دی خو موږ هغې مرتبې ته نشو رسېدی ګورې ښه موږ به جنت ته الله نه غواړو زه خو یې غواړم جنت د الله تعالی د رضا مظهر دی جنت د الله د رضا میوه ده چې الله راضي شو نو جنت په در کې نو چې الله نه راضي نو جنت په در کې چې ته تر چا نه راضي نه نو بیٹه کې پرېږدې نه څوک بیٹه کې پرېږدی هغه سړی چې د خوښې یار دی دوست دی که نه
نو یو دا دی چې او ما نه ته وایي غټ خلک حضرت رابعه بصریه بس ځان له خلک دي ځان له خبرې دي د ځان له خلکو ځان له خبرې راغلي رابعه بصریه روانه وه حضرت تنویر رحم الله نقل کړي دي یو لاس کې داسې اورو یو لاس کې داسې اوبه وي حسن بصري صاحب ولا ورغې وي دا څه کې دا اوس ما ته وي دا هسې د ځان د عشق او د محبت خبرې دي ګینې وایي زه به په دې اور باندې جنت سوځوم او په دې اوبو باندې دوزخ مړ کوم نو د هغې په اوبو دوزخ مړ کېده نه او د هغې په دې اور جنت سوځېده نه خو دا حال و دې ته اولیا څه وایي حال په معنا د څه سره شکر په معنا د دې سره په پښتو کې به وي چې دوی د الله په مینه کې داسې مستي چې کله ناکله داسې خبرې ده چې کله ناکله داسې خبرې د خولې نه راوځي د الله مینه تاسو چې ورته د الله مینه وایي دوی د الله مینه کې داسې مستي چې د الله په مینه کې داسې خبرې وي زما جنت سوځومه او دوزخ مړ کومه وایي دا ولې جنت ولې سوځي او دوزخ ولې مړ کې وی خلق عبادتونو وکړو د دې د وجې نه چې جنت را الله راکړي او عبادت یې د دې د وجې نه وکړو چې جهنم نه مې الله وساتي نو زما دا دواړه ختمومه چې خلق عبادت ته الله تعالی د رضا او د الله د عشق او په محبت لپاره کوي تاسو سوچ کوئ چې ته صرف ډیوټي کې یو بوس دی وي او یو مشر دی او ته صرف ډیوټي کې او یو دا چې هغه سره محبت ساتي د هغه اطاعت کې نو چې محبت ساتي او د هغه اطاعت کې په دې باندې به دا مشر خوشحالېږي کو صرف په ډوټۍ باندې به خوشحالېږي نه په اطاعت سره د دې نه چې ته محبت کې نو زمونږ به د الله سره د دې نیک عمل نه پس یو خاص محبت روچتېږي یو خاص تعلق به روچتېږي او موږ به طلب کوو د الله تعالی نه او په پښتو کې زموږ د مشران د دې لپاره ډېر ښکلي تعبیر کوي زما خوښ دی وایي یا الله تعالی آخرت مې ښه کړي او ته رانه راضي شي نو په اعمالو سره زموږ مراد څه راغلی دی د آخرت ښه کېدل دي او د الله رضا ده الله دې رانه راضي شي او آخرت ته الله تعالی ښه کړي یا الله تعالی رحم وکړي کرم وکړي مغفرت هم نصیب کړي تکلیف مصیبت هم په امان کې وساتي د دواړو جهانو خیر او برکات موږ له راکړي یا الله تعالی د هر قسم شرونو آفتونو نه په امان کې وسات یا رب کریم رحم وکړي یا الله تعالی د خیر باران وکړي یا الله پاک دا ګرمي کم کړي یا الله تعالی مدرسې شروع کیږي بیا هر ځای کې چې څونه مدارس د اهل الحق دي د هغې امداد وکړي یا الله تعالی د شرونو آفتونو مصیبتونو فساداتو بیمارونو موږ ټول ملګري دوستان حاضر جمع خصوصا په امان کې وسات د فلسطین د مسلمانانو امداد وکړي یا الله پاک یا الله تعالی يهوديان تباہ برباد کړي په خپل قهر تباہ برباد یا الله امریکا وسره تباہ برباد یا الله جرمني او جاپان یا الله جرمني او فرانس او هر هغه امدادګر قوت چې هغه د يهوديانو امداد کوي یا الله تعالی دا ټول تباہ برباد کړي او د مسلمانانو امداد وکړي وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین